درې څیزونه دي چې دا به د دې وجل به نه کوې. درې څیزونه احادیثو کې راغلي دي. یو د شاتو مچې، قرآن شریف کې د دې ذکر دی، واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. پکې د دوی په دغه کې د الله شفا، د دې شاتو کې شفا ده. نو د شاتو مچې به نه وجنې. دویم نمبر په عربی کې ورته هدهد وایي او موږ ورته پښتو کې ملار چرجک وایو. او سی به چې اردو کې ورته څه وایي؟ ها اردو کې به مو ورته څه وایي؟ دا ملار چرجک په نه وجنې. حدیثو کې راغلی دی. دا ولې؟ د یو دی داعی د توحید دی. داعی د توحید دی. داعی د توحید څه مطلب؟ د یو قوم خبر راوړو چې هغوی د نور عبادت کو. سلیمان علیه السلام ته د قوم خبر راوړو چې هغوی خو د نور عبادت کوي. سلیمان علیه السلام ناسو قرآن شریف کې د دا واقعه وتفقد الطیر، داسې په مارغانو یې نظر ولګو. سلیمان علیه السلام له خو الله عجیبه باچۍ ورکړې وه که نه. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. انسانان څه کوي؟ په پیریانم، په دیوانم، په پرندوم، په چرندوم، په درندوم، په دې ټولې باچۍ وه. وتفقد الطیر، په مارغانو یې نظر ولګو. فقال ما لی لا ارى الهدهد، هدهد نینم، کہاں گیا ہے؟ کب غاتلی دی؟ لو عذبنه عذابا، بغیر اجازت تلی دی، لو عذبنه عذابا شديدا او لأصبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. علالومه لأصبحنه لو عذبنه عذابا شديدا، سخت سزا ولا ورقوم وخمه او کو جرم نورم سخو. لأصبحنه بیا العلومه سزای موت. الله اکبر. د پیغمبرانو د عقل نظار شم او قربان شم. ما خو تاسو چې الله پیغمبري چاله ورکوي د هغه عقل په انتهایی په انتها فوراً ورسره یو بله خبره کوي. او لا یأتیني یا به هله دلیل راوړي. کو دلیل معقول نو بیا به یې پرېږدمه، بیا یې پرېږدمه. خو کو دلیل معقول نو دې بې اجازته څنګه تللی دی؟ فمکث غیر بعید. الله اکبر. څه د قرآن عجیبه انداز دی. درنګ ساعت لا تیر نو. فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من نبأ، څنګه؟ وجئتك من نبأ یقینا. درنگ سات نو چې هدهد خلاباز یا کاتا ہوا آ گیا. کہاں گیا ہو؟ چرتا تلی وی. قال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. او سلیمان ستا باچی خو عجیبه باچی ده، خو نن ما تاله هغه خبر راوړی دی چې ستا فوج هم ورته نه دی رسېدلی. داسې خبر مې راله راوړی دی. څه چل شوي دی؟ انی وجدت امرأة تملکهم من شیء واوتیت لها عرش وله عرش عظیم. ما خو یو عجیبه دغه راوړی دی، یو عجیبه خبر مې تاله راوړی دی. داسې یو قوم له لاړم چې ښځې باچۍ کوله. انی وجدت امرأة تملکهم، ښځه باچا وه. واوتیت من کل شیء، هر یو څیز وسرې و، هر یو څیز وسرې دی چې څومره د باچې سامان او ضروریات دي ټول وسرې دي. او سلیمان علیه السلام یو بل شی مې ولیده، ولها عرش عظیم، یو عجیبه تخت یې مو. خو مصیبت دا دی ای سلیمان علیه السلام چې وجدتها وقومها یسجدون للشمس. غضب دا دی چې سجدې دا او د دې قوم نور ته کوي. اوس نور د سجدو دغه دی، د الله نه علاوه خو به د بل چا عبادت نه کوي. نو قوم لګیا دی ټول سجدې نور ته کوي. دا خو د هدهد د بولار چارجک په زړه کې هم ده و چې ګوره سجده د الله حق دی، عبادت د الله. سلیمان علیه السلام بیا د قرآن شریف د واقعه زما مقصد دا نه دی، خو دی وی داعی د توحید دی، د یو ډېر زبردست د توحید خبر راوړی دی. نو د دې د وجې د ده مرګ حرام دی. او دریم نمبر وره، دریم نمبر میږي به هم نه وجني. ولې؟ د دم ډېر په ښکلې طریقه په قرآن کې ذکر شوی دی. د خیرخواهۍ په طریقه شوی دی. د ډېره لویه خیرخواهي کړې ده. خیرخواهي داسې یو څیز دی
چې د چا خیر خواهي کې خیر ورته رسې دا داسې یو څیز دی چې الله به دې په قرآن کې ذکر کوي. سلیمان علیه السلام دا سلیمان علیه السلام دی تخې په هوا روان دی او په یو واده باندې ورغی قرآن کې دی وحشر حتی اذا اتوا علی واد النمل په یو واده د میږو ورغی میږي لاندې دي سلیمان علیه السلام بره دی قالت نملة وی پکې یو میږی چاته وی یا ایها النمل ادخلوا اے میږیانو ادخلوا فی مساکنکم په خپلو کورونو کې وردن نشئ ولې څه چل شوی دی څه چل دی ولې دن نشو لا یحتمنکم سلیمان و جنوده د سلیمان علیه السلام لښکر را روان دی اسې نه چې په دې خپو کې ما چیغړي کي نو ولې میږو ورته وی ولې هغه دغه دی څه ظالم دی څه نه وهم لا یشعرون پیغمبر ته علم غیب نی هغه ته پته نه لګي چې دلته دا دي سلیمان علیه السلام ته چې دا خبر هوا یوړه او زه د اکثر د مرګورو ته یم چې دا الله څه عجیبه مخلوقات دي دا الله څه عجیبه مخلوقات دي د میږي متعلق ما د ده متعلق ما کتلی دي حیات الحیوان کې نو میږي ژبه نشته ګورې ښه د میږي ژبه نشته دی چې دا خبرې کوي د ده دې مخې ته یو دوه شان وزرې دي هغه دې لقۍ د دې نه دا خبرې روزي هغه خبرې م الله د سلیمان علیه السلام غوږو ته رسوي نو ده چونکې ډېره خیرخواهي د نورو میږو کړې ده الله وی دا خیرخوا دی او د خیرخوا سړي ګورې مرګ ناروا دی دا زما محبوب ترین مخلوق دی نو یې میږې به هم نه وجنې نو خبره مې دې پورې کوله خبره رانه اوږده شوه وی میږې به نه وجنې نو چې وجنې نه نو څه چل به کوې ته خو ته موټین سپری پې نه شي کولی یا پې هغه پوډر خو نه شي اچولی نو څه به کوې نو دې لپاره علما وایي څه دم درود کوې او که دم درود نه وي نو دا زموږ د مولوي صاحب نسخه ده وایي بیا داسې چل کوې چې د سودخور سړي چېرته د قبر خوره وله راوړی ولې وره انسان د دې زندګۍ د اعمال داسې وي چې بعضې الله رب العالمین د بعضې خلکو اعمال ظاهر کړي لکه زموږ ډېر زیات بزرګان خصوصا د دې دیوبند بزرګان دا چې څومره اکثر وفات شوي دي لکه زموږ مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله یا مولانا موسی خان البازي رحمه الله یا دغه شان نور ډېر بزرګان او ستا لنډ ستا په علاقه کې لنډ اوسني د دې عشرې خبره د دې چې دا کم لس کاله دي زمونږ وګورئ استاد محترم زمونږ استاد محترم ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله د قبر نه باقاعده خوشبو روانه اوس زمونږ یو کال نه 3 میاشتې کېږي زمونږ حضرت اقدس حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي رحمه الله چې وفات شوی باقاعده د هغه چې کوم مریدان متوسلین دي هغوی باقاعده محسوس کړي چې د قبر نه خوشبو روانه ولې لاندې ګل پروت دی ګله نو د ګل نه خوشبو ځي که نه او چې لاندې مرداره پرته وي نو نحوست پې خامخا روځي نحوست پې خامخا روځي او دا خو حدیثو کې دي صحیح دا حدیثو کې دي چې کله دې قبر کې عذاب ورکولی شي که نه قبر کې عذاب ورکولی شي دا رسول الله مبارک وی دي نو انسان او جن ته پته نه لګي الا الثقلین مګر دا چې کم زناور دی او دا پرندي دی او دا چرندي دي د دې عذاب هغوی ته پته لګي او رسول الله مبارک باقاعده د هغه په وخت کې شوي دي اوښې ټوپونه والي دي څاروي ټوپونه والي دي نبی علیه السلام ته پته لګېدل چې د قبر کې عذاب ملاوي